د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ترسره کوونکي د خلکو د اصلاح مسؤلیت لري، نو پکار ده ترڅو په یاد چاره کې له نرمښت او غوره چلند څخه کار واخیستل سي. دا وینا عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند مرکزی او ټولو ولایتي رئیسانو د تزکیې، مذاکرې او ذکر په مخه د یوې 2 ورځنۍ ناستې په ترڅ کې وکړه. په دغه لیدنه کې عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی ګډونوالو ته د دندو د ښه ترسروي او په چارو کې د اغیزمنتیا په موخه د ګڼ شمېر لارښوونو ترڅنګ د احتساب پر ارزښت خبرې وکړي او هغه یې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او خلفای راشدینو سنت وباله. عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی په دې لیدنه کې ولایتي رئیسانو ته په خطاب کې ویل امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلامي نظام له مهمو موخو څخه دی چې ترسره کول یې د اسلامي نظام د ټینګښت او پایښت اصلي لامل ګڼل کیږي. عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی همداراز د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه محتسبین باید د ولس ستونزې واوري او د ټولو هغه کړنو چې په ټولنه کې د ستونزو رامنځته کېدو لامل کیږي لکه په بازارونو کې په لوړ قیمت پیر او پلور، غش او احتکار مخنیوي وکړي، د مظلومو حقوق ورکړي، مسؤلین د ولس کارونو ته رسیدنې ته وهڅوي. د دې ترڅنګ محتسبین دنده لري ترڅو د ټولنې د ځوان نسل فکری جوړښت او رغښت کې رغنده ګامونه پورته کړي ترڅو وسو کولای یو سالم ټولنیز چاپیریال رامنځته کړو. همدارنګه عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی نوموړو ته په خطاب کې ویل د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ترسره کوونکي د خلکو د اصلاح مسؤلیت لري، نو پکار ده ترڅو په یاد چاره کې له نرمښت او غوره چلند څخه کار واخیستل سي. ورپسې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر شیخ محمد خالد الحنفي په خپلو خبرو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر ارزښت خبرې وکړي او ویل چې محتسب باید د علم، اخلاص، تقوا، عدل او ژمنتیا په ځانګړنو سمبال وي. شیخ محمد خالد الحنفي همداراز زیاته کړه چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ولس او نظام ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا کې اړینه ونډه لري او د هغوی د ستونزو حل او خپلو حقونو ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ ډاډمنه لاره ده. هیله دې نه وي چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مرکزی او ولایتي رئیسانو هم د یادې ناستې پر جوړېدا د خوښۍ په څرګندولو سربیره خپل نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه له عالی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی سره شریک کړل چې دغه له لوري ورسره د ستونزو د حل او په دې برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړل سو.